دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې پټه ویډیو ریکارډ کړئ. خو دوستانو بیا که چیرې ستاسو موبایل بند وي یا تاسو په خپل موبایل کې کوم بل کار کوئ خو ستاسو د موبایل کیمره چې د هغه به پټه ویډیو ریکارډ کوي د هیڅ چا به هم سر نه په خلاصېږي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې د موبایل بند ده خو دغه اوس هم ویډیو ریکارډ کوي. نو ګور دوستانو دغه یوه معلوماتي ویډیو ده د دې په باره کې باید تاسو ته معلومات وي. نور خلک له تاسو سره دغه رقم چم کولی شي او له تاسو څخه پټې ویډیوګانې ریکارډ کولی شي. نو اوس به ډېرو خلکو ته د دې په باره کې معلومات نه وي. نو دغه یوه معلوماتي ویډیو ده له دې ترکې چې به تاسو غلطه فایده نه اخلئ. نو نور وخت مو نه اخلم زه د ویډیو په طرف په ویډیو کې دغه سټینګ درښیم. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته په اول کمنټ کې درکړی ده. له هغه ځای تاسو په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. ډېر اسانه ده. په دې کې به اول تاسو یو دوه سټینګ وکړئ. په دا کونج کې سټینګ اپشن ده. په دغه سټینګ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې اول اپشن ده ویډیو کیمرا. په دغه ویډیو کیمرا باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ویډیو کیمرا باندې کلیک وکړئ دلته ګورئ تاسو کومه کیمرا پټه ریکارډوئ. بیک کیمرا د شا کیمرا ریکارډوئ، فرنٹ کیمرا که د مخ کیمرا ریکارډوئ. نو هره کیمرا چې ریکارډول هغه تاسو ریکارډ کولی شئ. مثال زور ته زه بیک کیمرا ریکارډوم. ما په بیک کیمرا باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په بیک کیمرا باندې کلیک وکړئ په دا نور اپشن به کار نه لري. دلته بیا یو بل اپشن د اپ لاک. دلته تاسو دغه اپلیکیشن ته کوډ مور لګولی شئ او کوډ تاسو ورولګوئ. دا اپشن سمپل تاسو آن کړئ. مثال زه 1 2 3 4 کوډ لګوم. د مر بیا تاسو هغه کوډ ورکړئ. ګور دې ته ما کوډ مور ولګوي چې هر څوک دغه اپلیکیشن خلاصي یا دغه ویډیو خلاصوي نو هغه به ولر لدی څه کوډ غواړي. نو دغه رقم دوستانو کله چې تاسو دغه دوه سټینګ کې وکړئ نو هغه بعد اوس راځو په دې کې موږ ریکارډینګ سٹارټو. نو دغه زرغون بټن سره دوستانو په دغه زرغون بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. هغه دوستانو په دغه شو پریویو کې چیرې ټیک مارک لګیدل وي دغه ټیک مارک تاسو ختم کړئ. بیا سمپل په دغه گرین بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه بټن باندې کلیک وکړئ ګور ریکارډینګ شروع شو. اوس که چیرې دوستانو تاسو خپل موبایل بند کړئ ګور ما خپل موبایل لاک کړئ. ګور تاسو کتلی شئ موبایل می لاک ده خو ریکارډینګ وسم شروع ده. زه راځم بیرته خپل موبایل خلاص کړئ. اوس که چیرې تاسو په خپل موبایل کې هر شی ګرځي هر ځای ته ځي هر اپلیکیشن استعمالوئ خو ستاسو موبایل به پټه ویډیو ریکارډوي. ګور ریکارډینګ اوس شروع ده. هر وخت چې مو ریکارډینګ بندوئ دوستانو بیرته به دغه اپلیکیشن ته راځئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو کوډ در څخه غواړئ کوم کوډ تاسو ورکړی هغه کوډ به تاسو ورکړئ. ګوره تقریبا 1.5 سکینډه ریکارډینګ کړی ده. خالي په دې باندې کلیک وکړئ. نو کله تاسو په دې کلیک وکړئ ګوره هغه ریکارډینګ سټاپ شو. هغه ریکارډینګ اوس ډایرکټ تاسو د موبایل په ګیلري کې سویږي دلته هم تاسو راوستلی شئ. ګوره دا فولډر چې ده د فولډر به کلیک وکړئ. کله تاسو په دې فولډر کلیک وکړئ ګوره هغه ویډیو زه تاسو ته پلی کوم. ګوره دا هغه ویډیو ده تاسو ګوره کتلی شئ. نو دلته ګوره تاسو کتلی شئ هغه ویډیو ریکارډینګ کړی ده. پوره 2.5 سکینډ ریکارډینګ یې کړی ده. نو دغه رقم دوستانو د دغه ترکیب په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ په خپل موبایل کې پټې ویډیوګانې ریکارډ کړئ. نو دوستانو دا زه وار بیا هم تاسو ته وایم چې دغه یوه معلوماتي ویډیو ده. د دې باره کې باید تاسو ته معلومات وي. نور خلک له تاسو سره دغه رقم چم کولی شي له تاسو څخه پټې ویډیوګانې ریکارډ کولی شي. نو د دې باره کې باید تاسو ته معلومات وي. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ. له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملایکو نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.